بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. صدق الله العظيم. سورة واقعة قرآن حکیم کی ویشتم سپارہ کی سورہ رحمان نه بعد رضی او دا د قرآن پاک عظیم الشان سورت تے روایات د حدیث کی راغلی سورة الواقعة سورة الغنا فقرؤوها وعلموها اولادکم. سورة واقعہ د مالداری سورت تے مخبل اموائے وعلموها اولادکم مخبل بچو تے هم خائے. سورت واقعہ بارک رازی چې دا د دنیاوی ډیرو مشکلاتو مالیه او حل دی. تو دنیا او د آخرت خیر او برکت تے قرآن حکیم ټول خیر او برکت تے. خو بعضی آیات و مبارکو ته الله دا تاثیر ورکړی وي چې خصوصا په یو مسله کې ډیر لوی برکات لري. نو مالی مشکلاتو د پاره قرآن حکیم کې خصوصا سورت واقعہ ډیر مجربه ده. دیو جن دی ته سورت رافعم وی اوچتون کې د مرتبه او حدیث کې راغلی تفسیر ابن کثیر لیکلی سورت واقعہ تفسیر کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عیادت تراغلیو او د دې بیمار پرسی کولا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا جوڑو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ و تو فرمائل زبتا لنکاو کما آئی و تو فرمائل چه زمان نکاح تا ضرورت فی الحال نشتا. زین روایاتو کی دا سراغلی و تو فرمائی چه زبد بیت المال نتاسو تا وظیفہ جاری کو زکت یو عالم دینی د دین خدمت کے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ و تو فرمائل چما تددی تنخواہ و وظیفی ضرورت نشتا. امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ و تو فرمائل معطویه لبناتکا ستا پکور کی لوریانی دی غیلہ وی ورکو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ و تو فرمائل هن اغنا من ذالک اغید دین بی پروا دی دید حاجت نشتا. ذکا چماغی تویلی دی چی صورت واقعہ ہوئے نو پا بندی سر صورت واقعہ ہوئی ستا پیسو تا ضرورت نلری. سبحان اللہ دا سی یقین پا قرآن پاک عالمانو لکلی دی صورت واقعہ ما خام پسی ہوئے او سڑونے چی زنانہ ہوئی نو زیاد تاثیر دی. لیکن حدیث دا عبداللہ بن مسعود کی دا سراغ دی. اگر چی حدیث عام دی شریعت خو عام دی خو خصوصا چی پکورنو کی زنانہ پابندی سر ہوئی اور ٹیم ما خام دی بہتر ٹیم. اللہ کریم دی منگو تاسو قرآن پاک سر وابستہ و متعلق ولد. حدیث کے راغلی دی من قرأ سورة الواقع کل لیلہ لم تصبه فاقة ابدا. چاچے عرش پر سورة واقع ویلا دتبا اسکل و لگا و نرسی. فاقین مراد و لگا فاقین مراد قرضداریم دا فاقین مراد تنگ دستیوم دا. دیو جنا د سورة واقعہ پابندی سرا ورد پکار دی.
روایاتو کی دی علموا نساءکم سورة الواقعة فإنها سورة الغنا خپلو زنانو ته سورة واقعة وخایه دا د مالدارۍ سورت دی انشاءاللہ العزیز پابندۍ سره به سورة واقعة وایو بیا په دې کې یو تیر به هدف شی دا دی چې دا په اوابینو کې ویلی شي درې رکوع یو رکعت کې دوه رکوع وایه بلکې اخیری رکوع وایه نو بیا ډیر زیات تاثیر لري د مشکلاتو د حل لپاره خصوصا کاروباري مسائل د رزق او د تنگ دستۍ خبرې که داسې چاته په یاد نه ورځي ماښام مونځ نه وروستو یا ماسخوتن نه بعد اصل ټایم ماښام مانځه نه بعد غوره ټایم ماښام نه بعد د کیني څو رکعاته نفل وکړي بهتره ده اوابینو کې شپږ رکعاته نفل بیا سورة واقعه وایي که اوابین نه کوي اومې وایي هم صحیح ده سورة واقعه به ووایي او د هغې نه وروسته به اووه ځل وایي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك تسوى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ترجمه ده اللهم اكفني یا الله زما د پاره کافی شي بحلالک پخپل حلال سره عن حرامک د حرامنا ستا حرام چی دا غي نه ساتي تا کم حرام را لګلی تا وته حرام ویلی په دین خپل واغنني او یا الله ما بے پروا کی بفضلک په برکت د خپل فضل عمن سواک دا چانه چستانه سیوا دی نو دا ډیر مفید او عظیم ذکر دی چې سورۃ واقعه پسې ویلې شي بیا ډیر زیاته فائدہ لري الله کریم دې موږ تاسو ته توفیق راکړي د دې خبرې دا مطلب نه چې سورۃ واقعه بل ټیم نه وي نه اصل ټیم یې دا دی ماسوتنو د کېدو وخت کې چې ماښام ټیم نه یو ټیم وای خدا ډیر مفید دی الله پاک دې زموږ استاد رزق کې برکات واچي الله پاک دې د برکتینا موږ تاسو ته حفاظت را نصیب کړي قران کریم کې خیر او برکت دی نو دې ته سره متوجي شي او د الله کلام باندې اعتماد او یقین وساتي نو د دنیا او د آخرت د ټولو مسائل حل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين